इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है. د هند دفاع وزیر راجنات سنگ د مې په 14مه د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه وغوښتل چې پاکستان ته د $1 ارب پور ورکولو په خپل پریکړه بیا غور وکړي. نو موړوي د هغه پوښ یقین دی چې د پیسو غټه برخه به له ترګرۍ سره د ملاتړ لپاره کارول کیږي. निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को زه باور لرم چې پاکستان به خامخا د IMF لخوا د پور ورکړل شو $1 ارب لویه برخه د ترهګرۍ د زیربناو د تمویل لپاره کاروي. آیا دا د پیسو نړیوال صندوق لخوا د ترهګرۍ غیر مستقیم مالی مرسته نه ده؟ زه د نړۍ ټولو خلکو پر وړاندې دا پوښتنه ږدم. मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूँ. د برازیل کې دا چې د پاکستان مرکزی دولتي بانک د مې پر 14مه ویلي وو چې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق څخه د څه باندې $1 ارب پور ترلاسه کړی دی. خو د هند دفاع وزیر زیاته کړه چې IMF د پاکستان ته له نورو پیسو ورکولو هم ډډه وکړي. د پاکستان حکومت او د پیسو نړیوال صندوق لا هم د هند دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو تر دې مخکې پاکستان په وار ویلي دي چې دا پیسې به د IMF له شرایطو سره سمو مصرفوي. بلخو IMF هم ویلي وو چې د څه باندې $1 غټه برخه د اقلیمي بدلون د اثراتو د مخنیوي لپاره پاکستان ته ورکوي. د برازیل کې دا چې د مې په 10مه پاکستان او هند وروسته له هغو په اوربند سلا شول چې تر 4 ورځو پورې د دوه خواو لخوا په یو بل بریدونو کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوړېده. د دوه هیوادونو ترمنځ دا جګړه د هند تر واک لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې د اپریل په 22مه تر خونړي برید وروسته رامنځته شوې ده. هند هغه پیښه یو ترهګر برید بللی وو، پر پاکستان یې د ترهګرو د ملاتړ تور پورې کړی وو، خو پاکستان دغه تور ردوي.